سلامونه او وخت مو په خیر. پام وراړم د کندوز راډیو د دې ساعت مهم او وروستۍ خبرونو ته. نن دوشنبه د حمل 2مه نیټه ده چې د 2016 کال د مارچ له 23 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي د تزابل جلیل احساس وړاندې کوم، خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. په بغلان کې د شاتو په تولید کې زیاتوالی راغلی دی. په نیمروز ولایت کې د 15 د تیلو ټانکونه د لوړو بیو د پلور له امله تړل شوي. په پسرلي کې د بنسټیزو پروژو کارونه بیرته پیلېږي او د پیسې له 19 پړاو سیالۍ به یوازې په کراچۍ او لاهور کې ترسره شي. بشپړ خبرونه. په بغلان کې د شاتو په تولید کې زیاتوالی راغلی دی. د بغلان ولایت د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ ریاست ویلي چې تیر کال په دې ولایت کې 13 ټنه شات تولید او راټول شوي دي. د یاد ریاست د معلوماتو سیستم عمومي مدیر ویلي چې د اندازه شات د شپږ مچیو پالونکو فارمونو څخه ترلاسه شوي دي چې د تیر کال پرتله د تولید زیاتوالی ښیي. د مسؤلینو په وینا د مچیو پالونکي سکتور په بغلان کې د ودې په حال کې دی او هڅه روانه ده چې د روزنې تخنیکي ملاتړ او اسانتیاو برابرولو لارې د شاتو تولید نور هم زیات شي. دوی زیاته کړې چې د شاتو تولید نه یوازې د کرنې سکتور د پیاوړتیا لامل ګرځي بلکې د خلکو لپاره د عاید مهمه سرچینه هم بلل کیږي. په نیمروز ولایت کې 15 د تیلو ټانکونه د لوړو بیو د پلور له امله تړل شوي. د نیمروز ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست ویلي چې په زرنج ښار کې د تیلو 15 ټانکونه د لوړو بیو د پلور له امله تړل شوي دي. د مسؤلینو په وینا دا اقدام د ولایت مقام د لارښوونې له مخې او د بازار د څارنې په ترڅ کې ترسره شوي دي. د یاد ریاست رئیس محمد قاسم ویلي چې د دې کار موخه د بیو کنټرول، د خپل سرو لوړو بیو مخنیوي او بازار کې د نظم ټینګښت دی. نوموړي د تیلو ټانکونه له مسؤلینو غوښتي چې خپلې چارې د قوانینو او ټاکل شویو بیو سره سمې ترسره کړي او خبرداری ورکړي چې د سرغړونې په صورت کې به ورسره جدي چلند وشي. په پسرلي کې د بنسټیزو پروژو کارونه بیرته پیلېږي. د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس ویلي چې د پسرلي را رسېدو سره په هیواد کې د بنسټیزو پروژو کارونه بیرته پیلېږي. حقشناس ویلي هغه پروژې چې د تیر ژمي پر مهال د سړې هوا او نامناسبو اقلیمي شرایطو له امله په موقتي ډول درېدلې وي اوس یې چارې بیرته پیلېږي. نوموړي ویلي په دغو پروژو کې د سړکونو جوړول او بیا رغونه، د اوسپنې پټلیو پراختیا او د پلونو او پلچکونو جوړول شامل دي چې د ترانسپورت اسانتیا، اقتصادي ودې او د خلکو د ژوند د کچې په لوړولو کې مهم رول لري. ټولګټو چارو وزارت ډاډ ورکړی چې دا پروژه به د تخنیکي معیارونو په پام کې نیولو سره په لوړ کیفیت او ټاکلي وخت بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. او وروستی خبر دا چې د پیسې له 19 پړاو سیالۍ به یوازې په کراچۍ او لاهور کې ترسره شي. پاکستاني رسنیو د دغه هیواد د کرکټ بورډ رئیس محسن نقوي له قوله راپور ورکړی چې د پاکستان سوپر لیګ 19 پړاو به یوازې په 2 ښارونو کې ترسره شي. د راپورونو له مخې دا سیالۍ به د امنیتي اندېښنو او د منځني ختیځ د کړکېچونو له امله د نندارچیانو له حضوره پرته او د تړلو دروازو تر شا ترسره شي. د نوې پرېکړې پر بنسټ د دغه سیالیو د پرانیستې مراسم لغوه شوي او ټولې لوبې به د روانې میلادي میاشتې له 26 نیټې څخه یوازې په کراچۍ او لاهور ښارونو کې ترسره شي. دا د دې مهال مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه. لوی الله عمر شه.